وړی دی والذي نفس محمد بيده، په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساه ده، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. یو سړی د هغه وخت پورې پوره مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل مسلمان ورور دپاره هغه څه نه خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي د خیر نه. ګوره دا وضاحت پکې ډېر راغی، من الخیر معنی دا شو چې خیر. اوس داسې هم کیدی شي چې کله نه کله یو انسان د ځان دپاره یو مباح شی خوښ کړي او په هغې کې زیاتی وکړي، هغه ورله نقصان ورکړي. کیدی شي که نه شي کیدی؟ دا شی به د بل دپاره نه خوښوي، خیر ټکی پکې راغی، من الخیر. نو بیا دا فایده اده کوي، ټول خیر په دې کې دننه راغی، ټول خیر، که هغه د دین خیر دی او که هغه د دنیا. چې خیري هغه به ته د خپل ورور دپاره مسلمان دپاره حق شان خوښوې کوم چې ځان دپاره خوښوې. شروع به د عقیدې نه کوې، شروع به د عقیدې نه. کوم عقیده چې ستا خوښه ده، یو سړی زما د توحید عقیده خوښه ده، ستا به دا هیره شي چې د نور مسلمانانو توحید عقیده وپېژني. ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري خوښه ده که نه، ستا به دا هیره شي چې د نور خلک کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي. ستا دینداري خوښه ده، ستا حیات طیبه ښایسته ژوند یې خوښ دی، ستا نیکعمله بچي خوښ دي، نو بیا به د نورو خلکو دپاره هم دا خوښوي. اوس یو سړی دی د هغه دا نه دي خوښ چې د هغه بچی د په لارو کوڅو کې نشې تماشې کې وګرځي، خوښوي دا څوک؟ نه خوښوي. دغه شان به د بل مؤمن دپاره د بل مسلمان ورور بچی دې ولیدو په لارو کوڅو کې ګډ وډ ګرځي، دا پرېږده مړه والله که څوک ورته نصیحت هم کوي نن سبا په لارو کوڅو کې ناستي ملک کې په لارو کوڅو کې او په دوکانونو کې د هلکان ناستي د کم عمري او څه څه کارونه به کوي، نشې تماشې به کوي، ډمتوب او سندرې. ډېر لږ به چې نصیحت ورته وکړي. دا نصیحت چې ورته وکړي دا هغه سړی دی چې په دې حدیث عمل کړی، ځکه چې هلته د هغه دا خوښه ده چې زما بچی دې داسې نه وي او زما بچي ته دې هم څوک نصیحت وکړي، نو ځکه دی د نورو هغې ته هم نصیحت کوي. یو سړی یو مؤمن دا خوښوي چې زما د کور د عزت خیال دې وساتلی شي، زما ښځه دې بې پرده نه شي، زما خور دې بې پرده نه شي، زما لور دې بې پرده نه شي، زمونږ د کور خبرې دې څوک بهر ونه کړي. دغه شان د بل مسلمان دپاره هم خوښوي. دا نه چې ته سهار ماښام لګې د پلاني ښځه ما ته یاره ګډه وډه ښکاري، بازي که نه سپک خلک دا خبرې کوي، د پلاني دا ښځه ما ته ګډه وډه ښکاري، د ده خور ما ته ګډه وډه ښکاري، د ده لور یاره ما ته ښه نه ښکاري، د ده دا کردار ما ته ښه نه ښکاري. او چې په خپله ورته ووایي چې ستا د خپل کور باره کې څه خیال دی، نو بیا به داسې غټې غټې خبرې شروع کړي. نه نه زمونږ د کور خو الله دې نه کړي چې عزت زمونږ خراب شي، الله دې نه کړي چې دوی به پرده شي. د بل مسلمان دپاره ولې نه خوښوي؟ نو د خیر دا کلمه عامه ده، هر قسمه خیر په دې کې دننه هغه راغی.